د کومې زنانې چې ویښتان ښکاره کېدل په چادرو په پړونو کې دا لمونځ نه صحیح کېږي، وخت نه ضایع کوي. بیا د کومې زنانې چې بدن لاسونه چهره قدمونه دا که ښکاره و پروا نه لري، نور بدن که دومره قدر ښکاره سو چې سړی 3 واره ووایي صبح، دا مطلب زنانه پر لمانځه ولاړه ده، د سره یې دا پړونی لیرې سو، پړونی پنډ دی موټت دی ویښتان نه تر معلومېدل، اوس د دې د سره دا پړونی لیرې سو، یا بچي یا لمانځه رکوع سجدې لره تلله وشه کېدی. که دومره قدر د دې سر لڅولو چې د سر څلرم حصه جوړېدله، د سر څلرم حصه د ویښتانو څلرم حصه دومره قدر لڅو، سبحان الله سبحان الله سبحان الله څو ټیم تیر شو د مابینځ دومره قدر که د دې ویښتان لڅ پاتې سو، د دې لمونځ نه صحیح کېږي، لمونځ یې خراب سو، سلام دې وګرځي د سره کېدای شي اچانک سر لڅ سو بېرته ژر پټ کوي چې 3 سبحان الله قدر وخت نه جوړېدی، ټیک دی صحیح د لمونځ صحیح کېږي. نو که چیرې یوې زنانې ټول بدن ښکاره کېدی، وږې جلال ښکاره کېدلې، د هغه رقم بدن یې نور ښکاره کېدی، نور ښکاره کېدی، نور ښکاره کېدی، هغه به څه چم نه کوي. چې کله کله موږ ولاړ شو دغه غټ غټ ښارو لره هلته مسجدان دي، په مسجدانو کې نو ترقي یافته دنیا ده، وروره جدیده دنیا ده، په مابینځ کې سپیشل مسجد په د اسلام آباد ورشه مابینځ کې یوه رسۍ ایجاد کړې، دې خواته ښځې ولاړې دي، دې خواته نارینه ولاړې دي. و زنانو نستوړي هغه پر هغه آپ نستوړي چې کم دي هغه نیمه هغه تر وژې پر رسېدلي دي، بیا یې نري پړونان دي، بیا د یې رکوع سجده کوي، د یې په مسجد کې لمونځ کوي. دا انګریز ته دغه لمونځ خوند ورکوي، دا زموږ حکمرانانو ته دغه لمونځ خوند ورکوي. تا د کومې خوا وایي راخیستې ده؟ د محمد رسول الله او د الله رب العزت سره یوه سره د دې خلکو تعلق نشته. دې ته دې چیش وایي؟ دې ته ترقي وایي، دې ته جدیده زمانه وایي، دې ته پر مخ تللې زمانه وایي. که ما او تا هغه رقم منځونه کول چې کوم د الله او د رسول امر دی، و هغه ته دې د ډبرو زمانه وایي.